یو سوال کړی دی چې کله یو زنانه له طلاق ورکړی شي او دا په عدت کې ده نو خاوند به په څومره اندازه کې په دې خرچه کوي څومره خرچه لازم ده او ګوره دا مسله یاده کړه کمې زنانه ته چې رجعي طلاق ورکړی شي رجعي طلاق کم یو دی او واپسې به کېږي واپسې به کم یو کې کېږي اولني او دویم کې کمی زنانه ته چې رجعي طلاق ورکړی شو اولنی دی یا دویم دی نو د دې د اوسېدو بندوبست او د دې خرچ خوراک په خاوند باندې ده د عدت په دوران کې همیشه لپاره د زړه همیشه هغه ملامت دی چې ته به دې له کور ورکوې او ته به دې له خوراک نه عدت په دوران کې وجه دا ده چې د زوجیت هغه آثار لا پاتې دي رشته لا شتي عدت خو نه دی ختم شوی که درې حیزه عدت دی یا درې میاشتې د بعضو لپاره یا وضع حمل اللوی اسکنوهن من حیث سکنتم کوم ځای کې چې تاسو اوسېږئ هلته ځان سره اوسوئ او فاطمه بنت قیس رضی الله عنها روایت ته امام نسائی راوړی دی وی انما النفق والسكن للمرأة اذا كان لزوجها عليها الرجعه خرج خوراک د اوسېدو بندوبست د ښځې دپاره هله دی چې کله خاوند رجوع کولی شي او رجوع په اولني او په دویم طلاق کې کېږي او دغه شان چې په خېټه یې بچی د ماشوم د پیدا کېدو پورې خو دا ورسره یاده کړئ دا فایده یاده کړئ چې د زنانه په خېټه بچی و او خاوند وله طلاق ورکړو اخري دریم طلاق دا خو طلاق باین دی بلکل ښځه جدا شوه نو خرچه بیا هم په خاوند ده ولې ځکه چې بچی وي د ماشوم د پیدایشې پورې خرچه په چا ده هغه په خاوند باندې ده ښه دریم طلاق یې ورکړو او زنانه په خېټه حمل نشتی نو نه د دې خرچه شتي او نه د اوسېدو دپاره بندوبست ولې واپس کېدی خو نه شي که او که دوی اوسېږي یو بل سره نو لا دا یره شته چې کېدی شي دوی په یو ناروا کار کې واقع شي ذکر دې دپاره دا نشته او حدیث کې راځي امام مسلم راوړی دی دغه حدیث ته فاطمه بنت قیس دی لیس لک علیه نفقه روایت کې داسې راځي لا نفقة لک ولا سکنه هغه دریم طلاق و نو رسول صلی الله علیه وسلم ورته ویلي ستا دپاره نه خرچه شتي په خاوند او نه د اوسېدو بندوبست دی یو روایت کې داسې راځي امام ابو داود راوړی دی الا ان تکوني حامله مګر دا که په خېټه دې بچی نو بیا خرچه په هغه باندې ده پوه شوي به اوس که نه لکه تاسو په دې مسله ما پوه کوئ نو څنګه جواب به کوئ مختصر اوږده قیسه نه په خاوند باندې به خرچوي نه ګوره دا موږ په دوو نقطو کې مختصر کولی شو بیا هم دا جواب اوږد دی چې ګوره ښځې ته چې طلاق ورکړی شي نو د دې خرچه او د دې دپاره د ستوګنې ځای د اوسېدو ځای د هغې بندوبست دا د خاوند په ذمه دی د عدت په دوران کې عامه مسله داسې ذکر کړه دا عامه مسله شو الا که دا دریم طلاقي نو د هغې نه بعد خرچه د اوسېدو بندوبست د خاوند په ذمه نه ده او که چېرته د زنانه په خېټه بچی نو د بچي د پیدایشه پورې دریم طلاق نه بعد هم خرچه صرف خرچه هغه په چا ده هغه په خاوند ډېرو سوال کړی دی چې لکه څومره خرچه شریعت دې دپاره حد نه دی ایښودی د خاوند حالاتو ته به کتی کېږي که غریب دی گزاره حال د خپل مطابق لکه څنګه چې یو سره دا په نکاح کې صحیح و په هغه کې چې به ده خرچه
کمالدار دی پراخه خرچه دی کې او قرآن کې الله وی اسکنوهن من حیث سکنتم من وجدکم خپل اندازې او طاقت مطابق چې تاسو کوم ځای کې اوسېږئ ځان سره اوسوئ کوم ځای کې چې اوسېږئ لکه دا سړی جونګړه کې اوسېږي ښځه هم په جونګړه کې اوسېږي که دی به بنګله کې او سره هم بنګله کې د خاوند د حالاتو مطابق به فیصله کېږي